په تذکرو کې د مور نوم لیکلو باندې څه وشول او چای ملاتړ کړی او چای مخالفت کړی دی، دا هر څه په دې ویډیو کې وګورئ. په ولسي جرګې کې د کابل د خلکو استازي او د ښځو د حقونو فعاله مریم سما وایي چې کابینې په تذکره کې د مور د نوم لیکلو تایید وکړ. هغې په دې اړه یو ټویټ کړی دی او خلکو ته یې ویلي دي چې په تذکرو کې د مور د نوم لیکل رسما د کابینې د قانون کمیټې له لوري دا چاره تایید شوې ده. مریم سما او په افغانستان کې د ښځو د حقونو نورو فعالانو له ډېره وخته راهیسې دا غوښتنه کوله چې د دوی نوم چیرته دی. په دې برخه کې نه یوازې چې دوی په ټولنیزو رسنیو کې کمپاینونه وکړل، بلکې له نورو لارو چارو یې هم ګټه واخیسته ترڅو په تذکره کې د مور نوم ولیکل شي او د ښځې نوم د شرم په نوم یاد نشي. په تیرو پارلماني ټاکنو کې د ننګرهار له لوري نماینده او مدني فعالې ډیوي نیازۍ هم د دې کار ملاتړ کړی دی او په تذکره کې د مور د نوم لیکلو په ملاتړ یې له خپلې فیسبوک پاڼې څخه یو پوسټ کړی دی. ډیوي نیازۍ د مریم سما عکس هم خپور کړی دی او ورسره یې لیکلي دي چې د افغانستان په شان هیوادونو کې چې میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي، د فیمینسټو میرمنو شتون ګټه دغه وي. مریم سما پارلمان کې په تذکرې کې د مور نوم لیکلو غږ راپورته کړ. نن خبره شوم چې په تذکره کې د مور نوم لیکل تایید شول. ډیوي نیازۍ همداراز مخکې لیکلي دي چې مننه مریم سما خورې، په دې هیله د میندو او میرمنو نوم او هویت همداسې تل پاتې شي. د یو پرمختللي او روشن فکره افغانستان په هیله. میرمن انسان ده، باید نوم او هویت یې نابود نشي. د یادولو وړ ده چې په تذکره کې د مور نوم لیکلو په سر په ټولنیزو رسنیو کې ډېری خلکو نیوکې هم کړي دي او ویلي دي چې په تذکره کې یوازې د پلار نوم لیکل پوره دي او د مور نوم لیکلو ته اړتیا نشته. له تاسو مننه چې ویډیو تر اخره ولیدله. که د مریم سما او ډیوي نیازۍ په اړه کوم نظر لرئ، زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ او که زموږ یوټیوب چینل مو هم سبسکرایب کړی نه وي، سبسکرایب یې کړئ ترڅو زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.